بار مونږ تاسو په دست وای وای هغه ګوهر جوړې په کوټه ورننوته هغه یعنې هغه تښتېد د جګړې هاي تورزنا وتختي په کوټه نشوي بیت ما سړیتوب نه خو څه به ووایم ورور مې نو او په دې چې شپه ته ګورم تختي صبر وکړه یم یا اسلام خانه بټیاري لري پیسې ورکړي څه پیسې د درې مې هغه دیګونه چې پخ کړي خدای دې بې خوبه صابون سره د نشې پیسې نشته نو بټیاري له بسو راپا چې له پیسې درکړې دې څه کړې هغه سره ځان نه لګیا ده یاره هغه دې راله ځان وای یا پات خورنی رو بشوما یا پات خورنی اوس بس کیږي یا څه چل شوي دي ان خیر دې راکوس که څه چل دي یا پات خورنی په غوجل کې مې پلار به میخه نشته نه ته ماته ده ووایه که نه په دې درېیمه کې به یې تا لالولې ومقه میخه یې بوتله ولالې وې ملاله کړې چا د پات خورنی سړی به راته کې د دوه نیمو لکو روپو میخه به یا لاله د کوټې دروازه ډوبه څه دې ما څه ټکره جیرو خولې دې خاورې چا بیا څه چل دی یا لاله بیا مګوکاري او اسلامي هسې ناستې د هغو خو خور وه بیبي چې د ده ورسره لارې پلار به میخه مې نشته وي یا لاله کړې ده دا خو دا خو د دې رواج دی خدای هم بیخه بنیاد ته رواج سره وباسه نو تپوس خو هم کړو که نه دا څوک مړه دي بیا څه دي یم یو دنیا لاره ختمه شو صرف ته پاتې تا الله نالي ویما زما میخه څه شو زه به خپله میخه پیدا کوم زما میخه چا لاله کړې ما ته به ستا دا خولي که نه نیم عمر خو دې وخوړم او نیم پاتې دی ځکه خو ستا واده نه کېږي چنګړی وای واده مې کوې واده خو مې دې نه کوي دا چې ناست دی جایداد به ترې لاړ شي کور به ترې لاړ شي ویمه لاله نور نه پوهېږم ما په روپیو پاتا تالې جمع کړي ده ما نه به میخه راولې یپا دا خو د دې درې واړو سلا وه او سرمن هغه ځان له په مرزو کې خرڅوي دا څه چغې مې جوړې کړي بیخ بنیاد هم د شنګلیانو دی ولې بیا څه چل دی خلطونې تا ته معلوم زموږ په منځ کې به ګورې ډېره نه راځي میخه خوا شو میخه دی خوا شو څه چلو شو داسې کار دی که نه خفه کېږه مه خورې ګوره دا زمونږ د خلکو رواج دی کو زمونږ وس کېږي او کو نه کېږي خو دې خلکو به روجې ورکوو او میخه به ډالې ته څه پردی ښځه خورې زموږ خور د عزت خبره ما نو پلاره شو نو څه چلو ما په بمتور خوا پسې به پیشو ملاله نه کوم زما میخه به پسې څنګه لاله شوې ده ما ته به سړی په ایمان یې بیا تا لاله کړې ده که تا لاله کړې ده او که تا لاله ما کړې نه ده ده لاله کړې په حضرت ایماني ویم چې ما زه ته نیم خبره لاله تا ته ویم داسې کار دی که نه زه خو په غوایمه کې کېږم به دواګانې مې کولې خبر شوی نه یم ویمنیا تا خو زما میخه نه ده لاله کړې ما ته پته نه لګي په کورني په ایمان یې وایه او په دې خپل تور سر دی وایه تا خو زما میخه نه ده ورکړې دې خلکو له ویم یپا خدای ته وګوره ما خو تا سره لس کاله په دې کور کې تېر کړه او کوزه راوړه په دې میدان یې ته وکړه چې کوم غلي په هغه به ودرېږي ویمه کوزه دا به خدای ما ته ښکاره کې که ښکاره شو ګوهرجان یا به پې میخه علمه او یا به یې دله داسې سپکوم چې دې ټول شیرپو ته به یې ښیم غلطنې تا خو نه ده کړې ای پا زما څه کار دی ته پتورني ته وې وې ته په دې تور سر ووایې چې وې تا لاله کړی پتورني تور سر کم دی خو سپلو پالش ورکوي وې خو خو سپین دي ټولو په شړه په لګوه تا خو په خپله ویک په سر کړی دی ویښته دې خپل نشته ګنجی سوځه سوځه زړې بیزو هم داسې کار دی که نه تاسو بس صرف جګړې کوئ دا خو داسې کار یې ته څه وایې چې زه لوټه راوړم که لوټه مې راوړه ګوهرجانه که هر څه مې کول که نه خو ماله به میخه را پیدا کوې زه ځم سملمه په سر ای اپا لوټه پسې به څه ګرځې کولالانو مولالانو ځای ته به ځې راځې زمونږ د نه د سپېمو کې وله تېل واچو به دا لوټه را کړه نانا دا دې څه وایي خداتې چل دی که نه ګوهرجانه او خنتاسیل لاله او اسلمیه میخه غواړم زما پلار به میخه ده زما پلار به میخه به ماله را پیدا کوي د دوه نیمو لکو روپو ته پچلک ته هم ترخوه ولګي په سر مې دم یو کالې تېره ده راوړه کور دی خرشي یو خبره ته کومه چې دا میخه لاله کړې چا ده بھائی بچا لاله کړې ده ولې ته په سترګو باندې لاله ړوند نه څه په دې درېیمه کې څه حلال کړي نو خو ټیک شو که نه خو ما خو د هغه نه وه یاده کړې دا خو دې میخه ده که نه دا لکه جیګولا دا ورته همده ویلي دي دا جیګولا خو ورته پته لګي په هغې چا ګوپیان خوړلي ورپسې بیا شنه چیز کلې ده ګیز یې سر ته ختې دي داسې کار دا خبره پرېږدو چې کله د غل پته ولګېده که نه ښکاره ولګېدو دا اور دی خو نه خو بس زما خو بس کور کې باقي ځای نشته سره راځم ښه تاسو کښېنئ هماغه یې ښه یاره څه یم که نه دا رجولي د خره نه زه دا ټول کمال ټکي دي یاره نشې تماشې کړي سپته یې
دا خبره خو لالا صحیح ده یم نه نشیره پاره د میخه سرمنه مو مرزو کې خرڅ کړې ما درته ونه وی یا خدای زما په دوبو د بیا خو به پته لګي پته به خامخا لګي دی راټینګ کې او زه بس چیز وکړم چې پتو لګي یا پاپې شو هغه زه تر پاس کېنه ویم یو د مشرانو پر ټوکې مکه بدی ښکاري او کنه ته خو زمونږ ګورې وای وی غلبې را پاسې کوزي ته وای چې تا کې سو سوري دي سرمن کې صبر اوس پاتې یم چې سرمن پیسې تام په نیمه کړې دي الله دې په شړه کو نه قبلول نه د کور دی غونډي والونه دی بار کړو نو چې سم کور ته راواده کړم توس مونږ پورې خندا وای تم چا نه قبلولې کړه تم چا نه قبلولې وی دې پلار وی پاجي کې پاډې کې سپیکین چی کوي ته نه قبلولې سوزا دې په شړه خو لګي ته چې دا مړ صرف مونږ کار شوی دی خو چې ګورم د جلاګانې ویم زما داسې دیړله لګاوا ورکوم په شړه کې د دوی مړې ولګي خو چې اپا ته ګورې هغه هم جاړي خو کنیا ته ګورې هغه هم جاړي خو که لالا ته ګورې هغه هم جاړي په شړه کې ولګي ویم خچاري دا خو جنې ده لکه دا کمې زمانې ته دې پاتې کړو یاره دا خو جنکۍ په سیکل وګرځي دوی که رابل مړه شي دا په سیکل سوره ده ویم په آرام کېنه ویم ورشه په اسلام آباد کې وګوره ښځې موټرې چلوي نو که ما سیکل وچلو نو څه موټر چلو خو د څلورو پایو د سیکل خو د دوه پایو سیکل چېرته چلولی شي لکه ویم دا راته ووایه څوک ټک ټوک خو کېنه چې ترې ټک ټوک کما ویم دا راته ووایه چې دا دې څه دی دا مې رور دی وای د شکل نه یو شان ښکاري او ویم تاسو قصابي کوئ څه زمونږ قصابان یو انا سیکل به د جینۍ نه مونږ بالو ولې دا سیکل به مونږ راکې خبره وره خبره ګوره اصل دی کنه خبره خو وره کنه انا سیکل نه پرېوته انا خدا وایي انا وکړه انا سیکل وکړه انا لکه پرېوتې یا الله وکړه تیوی والا تیوی ماتی تیوی ماتی سیکل لکه ماتی شو د چې دا په کباړي باندې خلک وخت ده دا په کباړي خرڅ او بس پیسې بل او خلک غوښه په باندې وخورم دا سیکل خو خاصه نه یو او ولې نه خرڅوم په 5000 روپیا خرڅوم په 5000 روپیا باندې او دا لاته وایو چې دا سرکه د مولي کوم خاطر دی دا خو په ټي وي کې راغلی دی وګوره په ټي وي کې دا په ټول پنجابیان ګرځي موږ د کوم نه میلونو شوی دی بس ما مېلونه دي ښه دا تمام مرګره دي که دا سیکل اخلي خوراکه پیسې او که نه اخلي ډېرې کیسې مه کوه ګوره بس په 2 روپیا کې خاصیان ځنې علم یو زره که 1000 روپیا راکړه ولا سیکل ولا ځه دا فوشه په کډمات لازمه ځه کار شو زه چې ځو ګوپینه ځخوه هلا هو ما كل صادق ما استلم مشي بخير عليك كل استلم مشي وعليكم السلام هو ما كل صادق ماما او بولا ميخه خونيشتا چې په دې تبرې د ټک ټوک کوم چې کومه مې د مخ کې ټک ټوک کړې و غلی څه د خو دې لږ بخته بل مې خلیسته ویم بل وړ نه چوینو چې بل بل چې بل بالای ته خو یم دا څه کار دي په خپل لاس کې دا دوی ته چې دا فل بند کې وی خو ور دي پسې ګرځي چې میخه چاله هغه په خپل لاس کې دا او ما تاسو چې کنه دې چا تمبل چاته بس سره پوجرو په جمعات کې به ما بس کنه یا سړیا چې څنګه ته قصیدا قصابان هم کړي خو یې جمعات کې وې ما ته جمعات کې مو وای دا خو دې نه بخته چاڅو نه غوړي سپې به مې کی او ما زمونږ څه کارتي مونږ زو هغه د رجو کور ته ځو بیا خیرات روجو کوته څه خو مې غوړي ورته وای چې هغه علی کړي وخا نه زمونږ څه کار خپل بند کا خاصه بشکته زه سړی دې څنګه ته قصره قصاب هم کتلې وګوره چې هغه بابر چلی شي بالکل خاموشه پرته را پت پر نیوشه دا کوټی نه رو با ته هټ ټیک ورته ونشي یلاله السلام علیکم وعلیکم سلام
وایم په خو یو ته لیډیزي پام ګولیا چولې دې میخه ته ستلې را چې ځان وژني ورشه ډبه ډوبه پرته را یاره همداسې کار دی که نه خور مې ده ډاکټر یې بوځمه چې داسې چل پې ونیسي نو دا خو هر څه چې جوړ شوي ستا د ښځې د مرګ د لاسه ته جوړ شوي دي وایم ته ما ملګرو زه دا تبر ما سره دی که څوک میخ حلالوي او که څوک څاروي حلالوي زه په تبره ټک ټوک کوم اوه جوړ میخه لاله او که نه او یا کوترکې دلته ما بل ډېرې روجې خوړلې دي او غټه میخه مې حلاله کړې داسې غټه میخه وه او په دې تبر مې ټک ټوک کړې ده لیوني دروغ نه وایي دا به ما سره واده کوي دا به ما سره واده کوي نه دا به ما سره واده کوي دا به ما سره واده کوي دا به ما سره واده کوي ورګه تاسو کې حلاله کړې ده چې دا میخه د بنچا حلاله کړې وه وې ما دا او وې ما دا داسې یو اوچ کلک سړی وه داسې رابېدلي شان مخ او هغه راته وي دا میخه راپرنځه او په ونه داسې مندرې شان او دا سورسني څه فوټ کې وه سره او شنه غوندې کې ټوپۍ یې په سر والا او سیده ده سیده پتورني داس پیونه چې تا بکتیرو نه شي لکه یو خبره مې وره ګورې دا لیوني شي که نه دا دروغ نه وایي او دا د ما خیرې ده خان صادق نو پوستنو منه ګل صادق ګل صادقه زم دا ټول کار ګل صادق خو یو خبره ور تاسو کار زر کار کې نه راځي دا قصه وته وې ټول خويندو لم سی ور کړې او دا پکې پاتې رستاره خو سره شابه زر تر زر ځان ای د نر بچی انا ټلیفون ته کې شابه ولوره الو ګل صدیقه څنګه اخي دا چې کار ګل صدیقه کنه چې ما غوندو له خپل سی ور کړې نو ته خزه دی راشه چې تاسو خپل سره کوم ها او زه راځه کنه شابه سره راځه بس کار وشو ها زه ورسم کنه اوس پاپا زی وکړه ورشه د میخې غل پیدا شو شابه وې زه ځان پاسه سیټ کړه را سیټ چې خبره ته مو سره لاړ شکنه زم دانه لا اسا ورسره ټوپک پاله ځه دا کوم شروع دی دا دې به خو بس خو د یو لانجې د لاسم ټول کور روان شو او پته نه لګي چې دا جوړیږي ودا کور کاله زمونږه دا ګل صادق ته الله دوچ مخ خوري کینو لمنګ دا کورې می هغه خبره ولا پښې ته اوسو ګوره بدره نه بدره خوري لا يا باکه ولله اعلی همداسې کار یې کنه مبارک شه د څه مبارک شه د میخې غل دې پیدا شو وای شکر دی وایم څوک دی ویم اوس په خپل سترګو خو مخکې راځه وی الله دې ولا چارا غجر اوس په وزر پیښ شم جاپان هغه ټینډر راولي چوپ شه پته هم لګي هو د کور سره واشه لګي زه وته پرې لګو ازکه نه خور ازکه نه بس خیر دې درکې نه دې فازا دې پته زموږ کو نه خور دا رو نم رور دی وای به مدار راته وایې کنه چې چاتم ویل چا پیدا کړه غله اے وای دا جن مخ کې مړې کنه دغه خو دې سپیری چې اوس پورې واده دي شي اوس په خپل سترګو ویني بیا وسره غملو کا پاتې نور خو ته خپېږي نو زبر الله دې راولي ویم رنګ وته کړی ته خمر اوس پیدا کیږي هغه دی راځه اله زه ولا ورکه السلام علیکم وای دا تاسو بیا چارا وستا دا مشتری چارا وستا او ګل صادقه تا ته چا ویل خدای راکټ پرس سر خور کې ته خبره ته غوږ دي د بچ کې وې دی خراته دا راته وې کنه دا څه ګاډي کنه او چې جمعي سبس په صادر کې راچوا خنا ایسه خو به ان شاء الله تعالی مونږ ډیره زیاته درکو خو ته ماته دوه یو په یو سا باندې صادقه چې تا دا پاو میخه څنګه زه ته څه کوم کنه دما قصه وره دا څه ګاډي کنه چې میخه مال علی کړی دا سیدا دا با نه تا لزوانی مرک الله دی نیمګړی دی په کا دا لار باندې کتا لاله کړی دا وای دا انجو مولیا خبره به وره کنه تا څه وی تاسو به هم تاسو نور څوک شریک تا سره څوک شریک دا میخه خو ته نه تا چا شاته ویلو سپا سپا دا څه ګاډي کنه سړی دا تخېما
خوازینا ما ته به ګوره څه نه وایې الله دې دا ابو جهل خبره هبا زه وایم د ځانو چې خپې دا خبره زر وکړه کېږه چل مخکې خبره خو واوره که نه نو وینې منینې کېږم درته ګل صادقه زه به په تا لوبې کوم زما پلار به مې قضا لاله کړې ده پرېږدم دې نه چکني ده نه جوړوم وای مشتر الله دې دا چخن سترګې میراتې کا پتا کې کانې پرتې دي زما میغه ستا په دې خپل موچینګا باندې حلاله کړه وایم الله زه نه پتا تا دغه غوښې وبایوه زما دې پلار به میغه حلاله کړې ده انده ته ویم که نه بس ویم میخه مې په تېمه کې حلاله کړې نو ده وایم ستا څه کار و؟ اے دا سبیل بوجي سپا سپا خبره کوه غړي کېنه که نه ته ویم که نه شبه ویم اسلامي راته ویلي وې سوځېدلې پکوړې ستا د لاس دا خبره به دې په کار کې پرته وه وینیسې خبره ده دې خو بنیاد وباسه په ما خو صرف الله یې سپورې خرڅ کړي ورې کته ورې کته سرمنې هم خرڅه کړې وه. دا سړی اوسو سره سکه نه وایم تاسو څنګه د ما میخه حلاله کړې وه ستا کار سو شاړه والا تا وړې وه